د قبر په خوا کې تلاوت کول داسې مسله چې تفصیل غواړي نه معمولی تفصیل به وکړو مختصر وضاحت زمونږ په علاقو کې دا خبره مشهوره چې کله مړی خښ کړی شي نو یو سر ته ودرېږي او بلې خپو ته ودرېږي نو د سورې بقرې اولني ایتونه به سورې بقرې آخري ایتونه سوال دا چې دا شته په شریعت کې او که نه زه به تاسو ته دې مسلې تفصیل ذکر کوم چې تاسو به پوه شئ یو د عام قرات کول په مقبره کې او یو د غدبو سورتونه خاص دي سوره فاتحه او سوره بقره ناول د عامه خبره ذکر کو لکه دا بس خلک زی په سلوختمه باندې او څوک په ومه او څوک په شلمه او څوک د اخترونو کې زی نو الته کم سورت وای سوره یاسین تلاوت کی یا د سوره فاتحه تلاوت کی په مقبره کې عام قرات منره د قران چې کومه سبب مقبره کې دینه من راغلی څه دلیل نه بي چې ته قبر لور شي د قران یو اسم نشي ویلي اولنې دلیل بداري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې د حدیث ته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چې په دې شریعت کې د کار وکړو چې هغه عبادت غنو په هغه باندې زموږ د طرف نه دلیل نه نو د عمل مردود دی نو دا کار د رسول الله نه ثابت موږ سره حدیث تیر شو چې بای کې د رسول الله بکره پارغه شو مړې بخښ کړي شو نو څه به وي وې د پر بخانه وړي کنه دا به وي چې سوره بقره ولنی ایتونه اخرنی وایي نه دی رسول الله نه ثابت صحابو نه ثابت سلف نه ثابت نه په دین کې نه کار شو دلیل بنشتي چې دلیل بنشتي دا کار څه شو بدعت شو مردود شو دویم دلیل لري د رسول الله په وخت کې د مړی شي دي کړي شي خډیر شي خخکړي دي به کړي دي خخکړي او په یوځ کې دني نقل چې به دي تلاوتونه کړي مړی شوی دي خخکړي شوی دي تلاوتونه نه دي شوی دلیل له دې چې تلاوت د سره شتینه او کوي رسول الله بخوله وکړه دومره مړی دي کی د رسول الله په مخ کې خلک خخای او په یوځ کې رسول الله نو عجیب خبره ده چې په یوځ کې رسول الله نو چې تاسو قران وایي دا سوم دلیل شو دویم دریم دلیل ده عائشه رضی الله عنها په صحیح مسلم کې د حدیث ته پر رسول الله په سره یا رسول الله کچته یورز کچته اسه موږ په قبر تیر شو نو سبا وایو په دې مقبره تیر شو نو رسول الله متعاقد دعا خو هغه کم چې د قبر زیارت وخت کې انسان وایي د دې کې پکار نو چې رسول الله متویل چې دا د ایتونو بکیم وایي تلاوت بو کې سورۃ یاسین بو سورۃ بقره بو یا سورۃ فاتحه بو دا وته نه خو سلورم دلیل ډیر عجیب دلیل دی په صحیح مسلم کې د حدیث ته لا تجعلوا بيوتكم مقابر رسول الله د خپل کورونه مقبري ما جوړول څنګه فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة شیطان د هغه کور نه تختی به کوم ځای سورۃ بقره ویل کی وځدي کې رسول الله سوي وې د کور نه مقبره ما جوړوي قران پکې وایي پوه شئ بلی یعنی چې قران پکې نه ویل کیږي دا به مقبره او چې الله عقل ورکړي پوه ورکړي غو به خبره پوه شي چې رسول الله د کور نه مقبره ما جوړوي یا رسول الله مقبره دې څنګه جوړيږي وې کله چې تلاوت نه کی نو تلاوت پکې کوي مقبره به نه وي په مقبره کې تلاوت نشته نو په کور کې تلاوت شته ځکه چې کور مقبره نه ده او دا واضح دلیل چې انسان پکې سوچ کی بل دلیل بداري چې سبحان الله په دې سلور مذهبونو کې سلور مذهبونه فقهي مذاهب چې کوم امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد حنبل رحمهم الله دا ټول الله دې برحمک الله دې وبخ او ټول دینه منه کړي شرح الفقه الاكبر د مولا علي القاري توز حنفي مولا خبري اغوي ثم القراءه عند القبور او هر چې قران ویلی د قبرونو سره په خوا کې مکروهه عند ابي حنيفه امام ابو حنیفه رحم الله دا حرام ګڼل و مالک امام مالک هم دا جایز نه ګڼل او احمد امام احمد حنبل رحمهم الله ولي لانه محدث ځکه دا په دین کې نوې کار دی لم ترد به سنت او د رسول په طریقه کې دانشتي بیا وي موږ د امام شه په مذهب نه امام شه خدا کار نه غني دا کار هغه روان نه غني نتیجه ثابت شو چې په مقبره کې عام تلاوت څه دی دا معنی عام تلاوت اوس راځي د سوره بقره له او سوره فاتحه له او د سوره بقره اولنیه ایتونه او اخرنیه ایتونه دی لپاره راځي یو صحیح حدیث په دې مسله کې نشتی چې مړ کله په قبر کې خو دې شي ته سر ته ودرېږي بل وخت ته ودرېږي او سوره بقره اولنیه ایتونه او اخرنیه ایتونه وایي دا په یو صحیح حدیث کې نشته
او دې باره کې اوسو روایت راغلي دی او هغه روایت په ذکر کوم چې تاسو زړه مطمئن شي. الحمدلله زموږ منهج دا دی چې چاته خبره کوو په دلیل به کوو او دا چا خبره چې رد کوو په دلیل به رد کوو. نو کله چې موږ هم په چا باندې رد کوو دا زموږ طریقه ده الحمدلله چې سره د ادب او د احترام بغیر د کنزلو نه باطل پرسو کار دی کنزلي کې بدره دی وای پروپاګاندا جوړي زموږ کار دی نه موږ وای پلاني دا خبره کړې ده دا خبره کمزوري ده ولي کمزوري ده چې الله دې الله پیغمبر دا او زموږ ته هو د الله د دین د ټولو مخلوقاتو نه ګران دی نو دې چې مولوی صاحب د پاره یا د پلاني صاحب د پاره بل څه د پاره موږ د دین نشو پرې خو دي صحیح مسله ده الله له جواب ورکوم موږ ټول نزيد محبت د الله سره دی دا غینه بعد د رسول سره محبت دی نبی هم د صحابه سره دی نه کله موږ ته هر څوک کوی د دوی په خلاف څه خبر راوړي او غوي بل شان کړي دی بل شان کړي موږ خبر نه وایو کبه دې رسول خبر کیو کو خوشالي نو رد کو د خبر خو الحمدلله یو علمي او اخلاقی رد کو د دې مسلې وضاحت کو ځکه چې دا عام مصیبت دی په ملک یو حدیث ته یو دلیل غو ذکر کوي کوم خلک چې وی چې سوره بقره ولنی ایتونه او اخرنی ایتونه ویل دا جایز دي. امام طبرانی راوړی و عبد الله بن عمر روایت ته چې ول یقرا عند راسه فاتحه البقره وعند رجليه بخاتمه البقره لمړي سر ته سوره بقره ولنی ایتونه ویل کی او خپو ته اخرنی ایتونه ویل کی یو خدای روایت موقوف ته موقوف ان عبد الله بن عمر باندې ده برغنو چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي یو موقوف ته بل د دې سند کمزورې او چې کوم خبرې کومه کله چې په دې باندې اعتراض و چې نه پلاني مولوی سی ویلي نه هغه مولوی سی ته دیوخي او زما د اعتراضات ته دوخي او زما د اعتراضاتو لري جواب مال راوړي که زما د اعتراضات غلط نو زما ټول خلکو مخ کوم زما مسله غلطه و. د دې په سند کې دوه کسان دي یو ته ویل کېږي البابلوتی دا یو راوی بدی کې ده کمزور راوی ده یو بکې ده ایوب ابن نهیک دم کمزور راوی ده دوه راویان د دې په سند کې راځي دا کمزوري ندی درسه دا سند څه شو د روایت کمزورې شو. عجیب خبر ده امام طبرانی دا روایت راوړي او پاغي کې الفاظم بدل امام بیهقی شن راوړي امام طبرانی بل شن راوړي امام بیهقی چې راوړي پای کې د دې وې شرط به د سوره بقره ولنی ایتونه او خپوته به اخرنی وي امام طبرانی چې راوړي وې شرط به سوره فاتحه او خپوته به سوره بقره اخرنی ایتونه اوس به کوم صحیح دي اختلافون دي د متن نو سند بالکل کمزور دی روایت. دوی روایت بل غوړه وړي چې هغه امام طبرانی راوړي عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج هغه راوی کمزور دی عبد الرحمن راوی بګیره مجهول راوی دی امام طبرانی دا روایت چې کوم راوړي دا کمزور دی. یو قصه ذکر کوي وې دا قصه دې لپاره دلیل ګرځي ابو بکر الخلال دغه کتاب دی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر پای کې دا روایت دا قصه په سند سره راوړي چې امام احمد بن حنبل رحم الله په مخ کې دا کارو شو دا حدیث ویل شو بیا امام احمد حنبل هم په دې باندې عمل کو او باقي کې سوره وین کمزوري دي یو بګي عبد الرحمن ابن العلاء ادم کوی چې دا مجهول راوی دی یو بګي دا الحسن ابن احمد الوراق دا مجهول راوی دی دریم بګي دا علي بن موسى الحداد دا مجهول راوی دی نو سوره وین بګي مجهول دي درې مجهول څه ته وایي عربی کې چې مجهولی مشکوکی پته نه لري څوک مجهول څه ته وایي چې پته وي مجهول خبره مکوا ایمته واضح خبرو کې ستاسو خبره څوک نه پوهیږي مطلب دا راویان څوک نه پیژني هیڅ پته نه لګي چې دا سنو دروغ به وي رښتیا به وي هیڅ پته نه لګي چې په سند کې کله مجهول راوي راشي نو دغه سند صحیح دا کمزوري دا یو څو دلایل غو دي لپاره پیش کی چې وګوره د حدیثونو کې درغلي دي الحمدلله د درېونه حدیثونه سړي د کمزوري عام قرت پرم یو دو دلیلونه خي هغه هم ذکر کو وی علي رضی الله عنه هغه ته د حدیث منسوب کوي وی باقي کې د دې څوک په مخبره تیریږي او قل هو الله احد یول سپيري وي او به ثواب چاته وبخي د مړو ته وبخي نو الله بوله دومره اجر ورکیل کې څومره مړي چې په قبرونو کې پراته او دا حدیث دی امام سیوطی راوړی دا وې دا منګړت روایت دی کمزور نه دی څه دی منګړت یو کمزور یو منګړت دا منګړت خالص دروغ دا خالص دروغ دی دیم روایت دا موضوع دی وې ابو هريره دن وې چې څوک په مقبره تیریږي او سوره فاتحه وې سوره اخلاص وې سوره تکاثر وې او دې مړو ته وبخي نو الله ولا اجر ورکي او دا مړي د قیامت پر ورځ د شفاعت کوي
دا حدیث سره د منګړت روایت دی. حاصل د خبرې دا شو چې په مقبره کې عام قرت دینه من راغلی دني جایز او خاص قرت کم چې زموږ په ملک مشهور دی چې سرته او خپوته سوره بقره اولنی او اخرنی ایتونه او یا سرته سوره فاتحه او خپوته سوره بقره اخرنی ایتونه یا سوره یاسین باز خلک وي باز خلک سوره اخلاص وي باز خلک سوره رحمان وي د دې هیڅ ثبوت په قران او حدیث کې نشته او موږ د دې منبر نه دا خبره کو که چاته معلومي موږ ته دی وخی خو قصې نه په صحیح سند سره دلیل چې ګور رسول سم دي ویلي وګوره صحابو دا کار دي کړي نو دا ټول اعمال چې دا په دې باندې شرعي دلیل نشتی مړی چې دی خخ کو دغه نه بعد وسو کې دغه لپاره بخانه وړي الله سبحانه وتعالى ته شفاعت کوي چې الله د پلانې وبخي په دې پلانې باندې رحم وکي دغه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته دغه نه لو چې کومي قسم جوړی شي خاص کرنن سبب د غالبا ملکونو کې د دلیل نشته.